أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. تیرو جمعوں کے دا مرگ متعلق جاور پسی جمعوں کے جمعہ کے دا قبر او نن جمعہ دا قبر نا پاسیدل حشر چه وتوی او بیا دا غی حشر میدان محشر وتوی دا حساب کتاب میدان دا غی بیان در تکو. قبر نا انسانان چه کل پاسی دا دین مخ کے و یو شپیلے والی کیگی. یو خدا دی چه هر انسان مری، سړی مری او ښځه مری او ماشوم مری، دا د هر انسان مرگ دی. دویم د کائناتو مرگ دی. دا کائنات بم یو روز راشی پاغي بټول مړشي. د کائناتو مرگ تا قیامت وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. وی ترسو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتلی کیږي تر هغې پورې قیامت به نه راځي. علماء به ختم شي، علم چې ختم شو. حدیث کې راځي، بخاری شریف کې حدیث ته چې د قیامت د نښو نه یو نښه دا ده چې علم به ختم شي او علم د علماو په ختمېدو ختمېږي. عالمان به ختم شي، علم به ختم شي، جهالت به راشي. د سړي دا علم ختم شو چې الله څه ته وایي، الله څوک دی، دا الله څه صفتونه دي، دا علم ختم شو. بیا به دی د الله د ذات نه او دا اللہ دا وجود دین کارو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا على شرار خلق اللہ. وی قیامت با پا اغی خلق راضی چی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی، گندہ خلق بی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق با قیامت راضی چی دا اغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سڑو سڑو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیواناتو. حیا با ختم شی، پردہ با ختم شي، دین با ختم شي، اسلام با ختم شي، علم دا قرآن و سنت با ختم شي. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی چش پیلے ہوا. حضور پاک نے اوزل چاہتا پوسو کدا اللہ رسول خپا غندنے وی سنگ با خوشحال شم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلک مندل دا او سر پی دا پاس ٹیٹ کرے دے او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چی کلب اللہ حکم کئی چش پیلے ہوا. نوی چی دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کری وی سنگ خوشحال شم. پدے خو خوش دکا قیامت خو اس نرازی فوراً با نظام بدل شی، کفر براشی، اللہ دا وجود نا بخلق انکارو کنو قیامت برازی. نو دا سیزونا چرا روان دی سنگ خوشحال شم. نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جی شپیلے ہوا. آغا تم پتہ نلگی چیز با کل شپیلے ہوا. اب شپیلے ہوئی بعض علماء ہوئی پدے شپیلے کے بدا اثری جدار سبڑن شی و ختم بشی. او سو کوئی نا شپیلے صرف نخدا نشان دی لکا سنگ چی یو دغه کې سکول کې ټلی والی شي. دا را دې نښه ده چې د پلانکي استاز پیریډ شروع شو د پلانکي ختم شو. وی دارنګې دا شپیلی نښه ده د دې تاثیر نشته. خو به هر کیف شپیلی به وبالی شي. قرآن شریف کې الله وایي القارعة ما القارعة. قارعه څه شی دی پیژنې؟ قارعه په لغت کې ټکولو ته وایي. لکه یو سړی یو اوسپنه راوالي او په هغې باندې یو لرګي یا بل شی په پلک باندې و یو ډکرې ډکرې یې کی. دغه ډکرې ډکرې کوونکي ته قارعه وایي. الله بیا وایي القارعه وما القارعه څه شی دی؟ بیا په خپله بیان کوي وی قارعه قیامت دی. دا ټول نظام به ډکرې ډکرې کې او ټوکړې ټوکړې به کې. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دا خلق به لکه د پتنګانو خورو ورو په شانتي شي. دا پتنگان چیز اللہ چیزو پا یو طرف و سب بل طرف. وتکون الجبال کالعهن المنفوش. او غرون بلکه دا وڑای غنده والوزی چه کل دا زولا شی دا غرون دا سی والا دا وڑای نی دا پنبه دا سی تار تار پوٹینے پوٹینے پا دی فضا کے خورش. دا رنگی با دا غرون والوزی ختم بشی. اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت. دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی.
بل ځای کې راځي چې دا انور به داسې ول ول راتاو شي لکه سړی کې دا پټکې رانغاړي داسې راړی هر څه به نظام تس نس دړې وړې به شي. علماو پکې اختلاف شته، خو راجح قول دا دی چې 40 کاله به اسم نی، نه به اسماني، نه به ځمکی، نه به غري، اسم هم نی، نه به انساني، هر څه به ختم شي تر دې حده پورې چې فرشتې به الله ختمې کړي، تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلۍ پوک وی اسرافیل علیه السلام اب هم ختم شي، یو د الله ذات به پاتې شي. پروردګار به آواز وکړي لمن الملک اليوم، ای د دنیا بادشاهانو، څوک وي د امریکې بادشاه ومه، څوک وي د روسیې، او څوک وي د پاکستان او څوک د هندستان، څوک د فراد، شته څوک بادشاه چې سر راوچت کی هېڅوک به جواب ورنه کی. الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار، نن بادشاهي شته خو د انسانانو پیریانو نه، نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی، هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی. د دنیا نظام او بادشاهي ختم، هر څه دړې وړې تس نس، څوک نشته چې سر راوچت کوي د فرعون، څوک نشته چې سر راوچت کوي انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی خدای یم، څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي، او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي، دا به هېڅوک نه. لله الواحد القهار، الله وی بادشاهي شته، الملک لله د یو الله ده، هغه یو د القهار او ډېر زورور بادشاه ده. بعضې علما لیکي دا 40 کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کړي، څوک وایي د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ ته به غون شي، او څوک وایي الله ته پته ده چې کوم ځای غونډېږي، وایي په دې 40 کاله کې به نه په کافر عذابي، نه به مسلمان ته خوشحالي وي، او څوک وایي نه، وی به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب الله ته پته ده. 40 کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدې کړي او شپېلۍ به ورکړي، شا به اوس پکې بیا پوکي ووه، چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، ټول خلک به را روان شي. یو لوی میدان دی، په هغه میدان کې به دا خلک را جمع شي. دا میدان کوم ځای دی لوی الله ته پته ده، خو راجح دا دی علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي، داسې ځمکه به چې په هغې کې به لوړ او جوره ني، غر به پکې ني، غونډی به پکې ني، یو ځای به خلک ودرېږي، بالکل دا ټول مخلوق، د چا کور، د چا ځمکه، د چا اونه، د چا سورې اسم نشته، کلو یو میدان دشته، او سخته ګرمي به سخته ګرمي، او چې دی د قبرونو نه پاسي، چې څنګه اوچت سي او دی پاسي د قبرونو نه، نو دی به تږي دا خلک، جامه بینی بربند بی. اول من یکسا ابراهیم علیه السلام، رسول الله مبارک فرمایی د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي. ولې؟ ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی و، جامه ته یې ښکلې شوې وه، کله چې نمرود اور ته غورځاو، د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راله او جامې ته یې ویستله، نو الله به د هغې بدل وله ورکړي. ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکړم، الله به جامه ورکړي، بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکړي. دوی به تږي چې څنګه پاسي، نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی، د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده. زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی، هغې ته حوض کوثر وی. دا اصل کې په جنت کې دی، د محشر د میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده. نو خلک به د خپل خپل پیغمبر حوض ته ځي. نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي، او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان کې د خپل پټي نه پردی ګډې چیلی منې کوي. هر سړی خپلې ګاړۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي، پردی نه پرېږدي. دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پرېږدي، پردي به نه پرېږدي. نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي. وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني، وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ، وی زه به یم اصحابي اصحابي، دا خو زما هغه ملګري دي، زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم، دا خو زما ملګري دي. وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي؟ ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي؟ وی دوی واپس کفر ته تللي دي. دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي، یو څو ورځو مسلمانانو کچا، خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو، مرتدین شو. بخاری شریف کې حدیث راځي، وی زه به ویما چې ښه نو کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و. فلما توفیتني كنت انت الرقیب علیهم، خدای چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار. نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له، الله دې پکې مونږ راولي. او هغه حوض کوثر اوبه به څنګه
وی دا به د پیو نه سپینې د واورې نه به یخي اعلی مزیدارې او د شاتو نه خوږې او په هغې به خلک ډېري خو د سکول اوښې به هم ډېرې وی کیزانه که نجوم السما وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي لکه د اسمان ستوري بېشماره دي نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات دي مسلمانان به د خپل پیغمبر د حوض نه اوبه وڅکي لږه تنده به ختمه شي بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني څوک به په خپلو قدمونو رواني حدیث کې راځي په خپلو قدمونو او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني صحابه تپوس کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کړو مار ته وګوره خپې یې نشته او رواني توخیږي داسې به رواني او ګوره چې سړی په خپو ځي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شینا خوا کوي په دې مخ به داسې اخوا دې خوا کوي الله دې مستر څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلی شي په سپېمو کې به له زنځیر واچوي دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي سري چې تا سره مونږ د نیکو حساب کتاب وکړو سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي الله دې مستر څوک به داسې وي چې هغې به په چې سنګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزیدار دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده اب به ورته وي زه ستا نیک عمل یم دنیا کې زه په تا ته په ما د پاسه سور وې زه را باندې سور وم دا نیک عمل به ورته وایي او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې اوس را زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري څوک به 3 کسان په سورلی سواري بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سنګ وغړی په یو ښه شکل به نظر ولګي ته څوک یې چې د ما ړومبې نظر پته ولګي د سپېره وی زه ستا بد عمل دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د اغوانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وی داسې به یې وی او د حساب کتاب میدان ته به روان شي بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغې به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي دا به څوک دا 8000 کسان به بیا فرمایل رسول الله مبارک 8000 کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي یو صحابي پاسید وی دا الله رسوله ادعو الله لی ان یجعلني منهم وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې 1000 کې الله راولي رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم ډېره خره ته پکې حساب شي بل صحابي پاسید وی دا الله رسوله ماله الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي وی سبقک بها عکاشه وی دا مخکنی صحابي عکاشه زما په دعا الله پکې یو کس داخلو نو پکې دی داخل شو بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی خوش قسمت صحابي سړی په کې سوچ کوي چې 8000 کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډېر زیات دي تابعین ډېر زیات دي نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د 8000 کې هر یو کس سره به 8000 ملګري وي الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علما صالحین شهدا او ډېر نیکان خلق دي نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډېر دي نو بیا حدیث پاک کې راځي وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې به د الله لپې وي درې لپې زما رونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب له نه دی پیدا کړی ما يفعل الله بعذابكم الله وی ستاسو په عذاب څه کوم زما د نعمت لږ قدر او شکریا ادا کې ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړی الخلق عیال الله نبی علیہ السلام فرمایي وی مخلوق الله ته داسې ګران دی لکه بچي چې پلار ته ګراني
نو بچی به څوک جهنم ته وغورځوي. خو موږ بد قسمته یو، موږ د خدای د نعمتونو ناشکره یو. موږ په 24 ګینټو کې نیمه ګنټه هم الله له نشو ورکولی. د مونځونو دا ټول ټایم یو ځای کې نیمه ګنټه پرې لګي. موږ په 40 روپو کې 1 روپۍ الله له نشو ورکولی. موږ په 12 میاشتو کې 1 میاشت د رمضان د الله عبادت نشو کولی. او د رزق بندوبست زموږ الله په ذمه اخیستی ده. دا هم یقین دی چې الله حق وایي، رښتیا وایي. الله چې څه کوي کولی شي، لیکن سره د هغې زموږ په دې خبره یقین نشته. موږ وایو که د بل مسلمان د اغلا مو نه کړه څه به خورو، که د حرامه مو نه خوړل نو موږ به څنګه ژوند تېروو. او که د بل مسلمان دا ځمکه دا کور دا مې را قابو نه کړه نو زما ژوند بسي او زما حیا بسي او زما مال بسي. دا ټولې په خدای بدګمانۍ دي. الله دې نه دې نه وساتي. په الله یقین وساته چې زما رازق الله دی. زما عزت ورکوونکی څوک دی؟ الله دی. ماله کور او ماله ژوند راکوونکی څوک دی؟ الله. پردي مال نه صبر که خدای به درکوي. په خدای یقین وساته که. نو چې ته په الله یقین نه ساتې او په الله بدګمانه نه که دا اغلا مې ونه کړه نو زه به څه خورم، که دا ډاکه مې ونه غورځوله زه به څه خورم، او که دا کار مې ونه کړه زه خو به بېعزته شم. نو دا خو ته په الله بدګمانه شوې. الله وایي دا زما کار دی، ته وایې نه دا د غلا کار دی، د ډاکې کار دی. نو ته په خدای بدګمانه شو. سرکشي د الله سره شروع کړه. نو چې سرکشه شو نو بیا خو د خدای نه پرېږدي که نه، بیا به دله سزا درکوي. الله دې د سرکشۍ نه وساتي. یو سفر کې رسول الله مبارک فرمایلی و وی الله ارحم بعباده من الام بولدها. وی الله په خپلو بندګانو دونه رحم دی چې دونه د مور په بچو نشته. یو ښځې ته دا حدیث رسېدلی و. هغه ښځه راله ماشوم بچی ورسره او اور بلیده. وی د الله رسوله وی داسې ده چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور د رحم نه په بچو چې کم دی د هغې نه زیات دی. وی او نو وی زه خو به مور یم تا بچی خو به اور کې ونه غورځوم. نو الله د خپل بندګان بیا ولې اور کې غورځوي؟ عجیبه سوال دی. حضور پاک او فرمایل وی خدای پاک وی جلل وی الله به اور ته نه غورځوي مګر هغه خلک به غورځوي چې د الله په مقابله کې سرکشي کوي، د الله خبرې اعتبار نه ورکوي. الله وی رزق نه درکوم ته وایې نه د غلا چې مې نه کړې نه میلاوي. الله وی عزت زما لاس کې دی، ته وایې نه که دا کار مې نه کړي عزت نشته. الله وی ډوډۍ به زه درکوم، ته وایې نه که دا ډاکه مې نه کړې ډوډۍ نشته. دا د خدای مقابله کې سرکشي شوه که نه شوه؟ الله وی یو 15 وخته سر ماته کېده، ته وایې نه اکدم د شیطان منې. الله وی دا 40 کې 1 روپۍ مال راکه، ته وایې نه ورکوم. الله وی ورکه مال زیاتېږي، ته وایې که ورکم مال کمیږي. دا د خدای مقابله کې سرکشي شوه که نه شوه؟ خدای دې مو ساتي. زما رونو نو بیا چې د دغه ځای نه خلک پاسي او څوک جنت ته نیغ په نیغه، څوک دوزخ ته، او څوک په تله، څوک به ولاړي د میدان د حساب کتاب کې. دونه به ګرمي به تو به چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې په خپلو خولو کې، څوک تر پونډو پورې، څوک تر مرۍ پورې او څوک تر خولې پورې. خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی. د دنیا خوله خو چې د خلکو نه وبېږي نو دا اوبه سطح هواره ساتي. د آخرت خوله به د هر چا نه چې وبېږي لکه د جامې به هغه پورې قایم وي. د هر چا خوله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامه چې د انسان نه توده، بل خوا به نه بېږي. دا به ګرمي به دا خلک به راغونډ شي. وایي یاره دا څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کړي، مونږ خو غرق شو. یا دوزخ او یا جنت خو کې دې غم نه خلاص شو، ځکه ډېره سخته ګرمي ده او تودې او خولې دي. بعضې داسې مشران هلته خو به یو مري، خو د دنیا د هوښیاران به بعضې را یو ځای شي. یاره وي یو کار نه کوو، وی خپل نیکه له وړي نه حضرت آدم علیه السلام له، ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله د مونږ خدای شروع کړې ده. هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي، دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغونډ شي چې ته الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. چې دی آدم علیه السلام ته وایي او لست لذلک، دا خو زه نشم کول. نن خو رب جبار، حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړې. او که زه ورته ده ووایم او ما ته وایي چې خوسې سپارښونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړئ، نو زه به څه جواب ورکوم؟ لستو نشم کولی. اذهبو نوح علیه السلام ته لاړ شئ. نوح علیه السلام زمانه پس لومبي رسول دی. رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله ده، لویه ډله. دا خلک به نوح علیه السلام پیدا کي، هغه ته به ووایي چې مونږ تاله راغلي یو، الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. نوح علیه السلام به وایي چې زه خو دا کار نشم کولی، لستو لذلک، نشم کولی.
دا کار ته دا کولی شم ولې نشي کولی یو خو ما د زوی دپاره سوال کړی رب دې ان ابني من اهلي خدای زما زوی د ما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه زما زوی خدا دې غرق شم الله به انه لیس من اهلک دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح دا بدعمله دی ما تا سره وعده کړې وه خو د مسلمانانو اهل و عیال او دی خو کافر دی دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا یا الله په دې مخ د ځمکه یو کافر پرې نه دی انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا الله کدا کافران نور جمدی پرې دی دا ما چې دا کماویا دوه یا مرګري مسلمانان کړي دي خدای دار له واپس گمراهان کوي او کله دینه کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي نه نیم سوه کاله کې ته بچی ساده سړی زوی پیدا نه ټول کافر دي نورم زیاتېږي کافران خدای ته تباه کا وی بچی الته دی ولې د تباهۍ سوالونه کول اوس ولې د حساب کتاب سوال کې لست لذلک زه دا کار نشم کولی او الله جبار زورور دونه غصه دی کې دی نه مخکې هم دومره غصه نه ده کړې نه به وروسته دونه غصه وکړي ښه موږ څه وکړو وی تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شو نی براشي ابراهیم علیه السلام ته چې ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي او زه چېرته ویلی شم ما یو درې خبرې کړې دي درې خبرې رښتیا وې خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولی لکه یو موقع کې وي زه بیمار یم قوم ته موږ سره اختر له لاړ شه وایي زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحاني خو بیمار و که نه زړه یې پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلی چې زه مریض یم اگر چې له هغه خبره پاپولر ټیک یا ښځې ته وي د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اخېشتلې په لاره کې بتلې ښځې ته وي داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده که نه نو ګورې که دا بادشاه دی بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه ما ورته وي دا مې خور ده نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی ځکه مسلمان رور خور یو ځکه چې چا به وي چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ورې ورته خور دی خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو خو الله مقابله کې خود دا خبر هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نو کن نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو صبر نو من دا چا کړي وی بل فعله کبیرهم دې مشر کړي دي نو مطلب یې دا نو چې دې مشر یقینا کړي دي مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دې خبرې کول دی خبرې ورسره وکړئ که نه تپوس ته وکړئ دی خو خبر نشي کولی والته کول نشي کولی نو ولې ورته خدای وایي نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړو چې تا دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړې ده بهر کې وی نه شو ښه موږ څه وکړو موسی علیه السلام ته لاړ شو موسی علیه السلام ته به ووایي هغه ورته وایي چې زه دا کار کوم دی کولی شم ما خو سړی په سوک والې و ادب مې ورته ښه او مړ شو که ما دوی تا سړی ولې وجه موږ څه وکړو وی عیسی علیه السلام ته لاړ شئ عیسی علیه السلام نه به دا خلک راشي سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي عیسی علیه السلام به څه وایي وی زه چېرته کولی شم وی زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی ما ته سجدې کړي دي نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم ما خو نه دي ویلې خو الله نه به څه جواب ورکوم ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه زه به څه ویم او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي او نه ویښتنه به یې د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلی دي بله خبره نه ده کړې تا ته پته انک انت څنګه د علام الغیوب نشم ښه موږ څه وکړو وی تاسو داسې وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشئ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هغه ته الله مخکې وروستو هر څه معاف کړي دي هغه له ورشئ دی ټول براشي نبی علیہ السلام مبارک ته حضور پاک ته به کښېني چې صاحب مونږ خو د آدم علیہ السلام نه په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو څوک هم غاړه نیږدي هر یو وایي دا کار نشم کولی ښه ما ته څه وایې الله ته سپارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي رسول الله مبارک به ورته وفرمایي انا لذلک دا کار زه کولی شم نور پیغمبران نشي کولی زه کولی شم زه سپارش کوم رسول الله مبارک فرمایي چې زه به دا الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود ورته وایي چې دا مونږ د بانګ نه پس کومه دعا کوو که نه دې کې دا یو ټکی دی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یا الله نبی علیه السلام مقام محمود ته ورسئ
هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرض ته لاندې. نو د الله صفتونه به وویم او داسې صفتونه به وویم چې هغه راته اوس وی نه دي یاد، هلته به رایادېږي، ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي. او د دنیا د اور وزو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي. هلته خو یو ورځ د شپې نشته، خو د دنیا د یوې هفتې برابر. حضرت جبریل علیه السلام به راشي وایي ذا سل تعطا، اوس چې څه سوال کې ستا سوال به میلو شي، شفاعت کوه قبول بش شابه. نو النبي علیه السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه، هر څه چې خو حساب ورسره شروع کا. خلق تنگ شوي دی ډېر زیات، نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي، خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي. نیمه ورځ زما وروڼو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی. الله دې راته اسانه کړي. من حوسب عذبه، حدیث کې راځي وی چا سره چې حساب شو برباد او تباه شو. عایشه صدیقه ورته وایي دا ډېره هوښیاره بیبي وه، وی د الله رسوله تاسو خو وایي چې چا سره حساب شو هلاک شو، او قرآن کې الله وایي سوف یحاسب حسابا یسیرا، چې بعضې خلکو سره خو به الله ډېر اسان حساب کوي. نو چې اسان حساب کوي خدا تبعی نه ده. وی عایشې وی دا چې ته کومه خبره دې وکړه چې الله وایي اسان حساب به کوم، ذلک العرض، دا خو دا مت داسې دی چې الله به یو بنده ته وایي چې ای بنده دا ګناه دې کړې ده، خو زه مړه معاف مې کړې د ته جنت ته. ای بنده تا خو هم دا پلان کې ګناه کړې ده، ها څه دې وکړم جهنم ته دې وغورځوم، ځه ومې بخلې منډه وه. دا دی ولکن من نوقش هلکه، که چا سره پوره حساب کتاب شروع شو، لکه یو شریک وال چې بل شریک وال سره کوي، وایه که نه ما خو جون در کړی و، ډوډۍ مې در کړې وه، ساه به دې اخېسته، اوبه مې در کړې وې، عزت مې در کړی و، ښکلی شکل مې در کړی و، انسان مې پیدا کړی وې، مسلمان مې پیدا کړی. وایه د دغه نعمتونو مقابله کې څومره نیکۍ دي شتمنو سره نشته. دا تباه دی. بیا یو سړی به الله ځان ته رانږدې کړي، حدیث پاک کې راځي، او حدیث کې عجیبه لفظ دی، وی الله به پې د خپل اولې داسې د پاسه ور واچي. الله له اولې نشته لکه زمونږ په شان دی، ځان ته به یې رانږدې کړي. وی بنده اتعرف ذنب کذا، پلانکې ګناه دې کړې ده که نه، یاد لرې ده او الله کړې مې، فلانکې ګناه دې کړې ده یاد لرې ده او الله یاده مې ده، سربوشي پټ پټ به ورته لګي، پلانکې ګناه دې کړې یاد لرې ده او الله، هلته خو انکار هم نشي کولی. یو سړی انکار کوي چې مې نه ده کړې، نو قرآن شریف کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. په خوله به خلکو له مهر ولګوم او لاس او خپې به یې ګوۍ شروع کړي. او ما دې کړې ده که نه، ته څنګه وایې چې نه مې ده کړې، دا ګوتې به وایي ما کړې ده، خپې به یې وایي پلانکې ګناه ته په ما تللی دی، سترګې به یې وایي پلانکې ښځې ته یې په ما کتلي دي، بیا به څه کوې، غوږونه به یې وایي پلانکې ښځو خبرو ته یې په ما اورېدل کړي دي. وی دې به د اندامونو ته غوسه چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه، زه چې ستاسو خوښه ده ټینګ شئ، جناب دروغ ویلی نه شي. نو دې به وایي چې او کړې مې ده، پلانکې ګناه دې کړې ده او الله کړې مې ده پوره. خو دې بله کې وایي الله به دا وړې وړې ورته رایادوي، دا پوټینۍ دې بله کې وایي خدایه هغه دې غټې مې کړي دي، هغه راته را مخکې نه کړې، کا دې را مخکې کړي خو غرق به یم، دا خو ته ماته پوټي را یادې. الله به وفرمایي وی په دنیا کې مې دا وړې ګناهونه تا کړي خو ما در باندې پرده کړي. داسې ده که نه، خدای څونه پرده دار و، موږ څونه ګناه کوو او خدای پاک یې چاته نه ښکاره. حالانکه چې چا ته خلاف کې دشمني کې هغه مخالف وي چې خلکو ته یې وشرمومه، لیکن الله دې خلکو ته نه شرموي، رسوا کوي دی نه، مونږ یې خلاف کوو الله مونږ نه رسوا کوي. په دنیا کې مې در باندې دا پرده کړې وې، څوک د ننو خبر، نو اوس یې در باندې پرده کوم او زه په نیکو مې دله بدله کړې. قرآن شریف کې اوږد آیت ته اخر کې راځي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، د بعضې خلکو ګناهونه الله بیا په نیکۍ بدلوي. زه په نیکو مې دله بدلې کړې، دې به ډاډه شي او دا خو د ما هغه وړې په وړو نیکو بدلې شوې، ما خو غټ ګناهونه کړي وو اوس به په غټو بدلېږي. الله وایي څه ګناهونه خو نور ما خو دې رایاد نه کړله، ما خو نور هم کړي وو هغه دې رایاد نه کړل. وی رب العالمین به وخاندي، رسول الله مبارک فرمایي الله خندا د الله خوشحالي ده او به خاندي. او بالکل ما ځکه ښکاره نه کړل چې ته ونه یېرېږې، هیبت تر باندې را نه شي. امې د له دې نه مخکې په غټو نیکو بدل کړی دی. وایه څومره د رحم بادشاه دی که نه دی، زما د قسم په الله کې د الله نه رحیم ذات او رحمان ذات بل نشته. مونږ یې خلاف کوو مونږ له رزق را کوي، مونږ یې خلاف کوو مونږ له ډوډۍ را کوي، مونږ له عزت را کوي، مونږ له شکل را کوي، او مونږ ځان ته مانځه ته هم کښېنوي. مونږ څه وکړل الله له، مونږ له په ژبه څه ذکر وکړه او مونږ په اندامونو څه عبادت وکړه. ټول لګیا یو یو بل ته کنځل کوو الله پې خفه کېږي، ټول لګیا یو جومات کې غیبت کوو الله وایي مه کوه،
ټولو لګیا علماو پسې بدرد وایو الله وي دا زما د دین رسونکي دي مه کوه زما دوستانو ته کنځل مه کوه دا تا ته زما دین در رسوي دا خو زما دوستان دي او موږ وایو نه کوو به پسې کنځل پردی مال مه خوره زه د رزق در کوم که نه موږ وایو نه کوو به داسې نو موږ الله سره دشمني کوو الله غصه کوو خفه کوو یې الله رزق راکوي ډوډۍ راکوي عزت راکوي زما رونو د الله نه زیات د رحم ذات بل نشته ډېر زیات رحم کوونکی دی یو حدیث پاک کې راځي ما ته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جړه راشي وایي د الله سل رحمتونه دي سل رحمتونو کې یو رحمت یې راکوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی وایي دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی یا چرګه په دې خپلو بچو رحم کوي که نه کوي ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې که دا پسې څونه پړکونه وایي یا اسپه په خپل بچي رحم کوي که نه کوي که خپه پې کوي د زر تې خپه اوچته کړي او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندګانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دی یرحم الله بها عباده یوم القیامت په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي ډېرونو الله ډېر رحم کوونکی ذات دی الله مونږ باندې ډېر مهربانه دی دا رب د خفه کولو رب نه دی نه دی مناسب چې مونږ د خپل پروردګار خفه په کار دی چې مونږ د خپل رب خوشحاله کړو نو چې ته خوشحاله کړې نو د خوشحالو کنجانې الله سره دي د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دي چرتې به تا الله به رسوا نه کړي بې عزته به دې نه کړي او خدای به دې غریب او فقیر نه کړي خرو نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب عملنامې به راوالو دي چاته په ښي لاس کې او چاته په ګس لاس کې او چاته د شاده طرف نه به عملنامه میلاویږي الله دې مونږ ته عملنامه په ښي لاس کې راکړي بیا به دا خلک راشي د پولیس ویرات مخکې به تله د میزان ولاړې په هغې به وزن کېږي دومره تله ده یو چابړی یې دونه غټ دی رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه اسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچوې نو بیا به م پرې ډک نه شي دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړې ځکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به م ولاړې اسرائیل علیه السلام به ولاړې جبریل علیه السلام به م ولاړې کرام الکاتبین کمې فرشتو چې وحی راوړې ده هغه فرشتې به م ولاړې وي او جناب جبریل علیه السلام به تله دغسې ډنډه به یې نیولې هغه د تلې ویښ نه دا ولاړه تله چې یې به یې نیولي او هغه تله کې هغه شي وي چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او رب العالمین به پخپله د وزن نگرانی کوي الله پخپله به الله نگرانی کوي نیکی به ښي طرف ته اچولی کېږي دا به لاندې کېږي او ګناهونه به ګس طرف ته اچولی کېږي دا وزن به شروع شي لومبي حساب کتاب بچا سره کېږي عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیري امت یو خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي ټولو وایي الحمدلله او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلېږي رسول الله مبارک ته به الله آواز وکړي یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب شروع کړم ځکه لومبي حساب کتاب به د هغه نه شروع شي زمونږ د امت نه او بیا نبي هم ته یا خط خپله یو کس را مخکې کړه چې هغه سره وکړم دا وخت به نبي علیه السلام ډېر سخت دی څوک ور مخکې کړم حساب کتاب خو چې الله ورسره کوي الله ته څوک ټینګېدي نو که دا مې یو کس ور مخکې کړه او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو خو دا به آواز وشي چې د فلانکي پیغمبر امتي ناکام شو زه خو زما بېعزتي شو ښه به څه کوي بیا به الله آواز وکړي ته په خپله خوښه یو کس شروع کوم ستا د امت نه کوم یو کس را مخکې نبي علیه السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر او حضرت عمر ولاړ دی د دنیا هم وزیران دی او دی هلته هم وزیران دی یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیه السلام مبارک سره ولاړو یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو وی هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونه ګورې داسې پاسو هماغه پیشنګویي رښتیا شوه هغې دواړه ورسره په کوټه مبارکه کې دفن دي دا به ورسره ولاړ نبی علیه السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي ابوبکر ځکه نه چې حساب کتاب تا نه شروع او ما نه الله رسوله لاس به ترې راکاږي نه نه زه چېرته ما مخکې کړم دا عمر مخکې کړه بل څوک مخکې کړه زه الله سره کوم دی حساب کولی شم ما ته که الله یو ټکي زه ووایي چې څه دې راوړي څه به ویم که زه یم چې دا نه کړي دا نه کړي او که الله وایي چې دا خو دې ځکه کړې ده چې ما د له پړه کې هدایت اچولو ما د پیغمبر ملګری پیدا کړی ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی بیا به څه کوي نه 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 زه نشم کولی نو چې ابوبکر یېرېږي نو بل څوک به د مټه نیسي ور مخکې کوي نه 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 ته به مخکې کېږي ته به مخکې کېږې لومبي حساب کتاب به تا سره کېږي اب لاس راکاږي د الله رسوله ما مخکې نه کېږ ور زما اسم نشته حالانکې حضرت ابوبکر صدیق متعلق نبی علیه السلام وفرمایل ده وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته
چې په ما د چا احسان و ما په دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه د هغې احسانونه په ما پراته دي د هغې بدل به هغه له الله د قیامت پر ورځ ورکوي سبا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات ورځ ده زه ډېر افسوس کوم چې زمونږ حکومتونه د علامه اقبال او د قائد اعظم د پیدایش او د وفات ورځ مناوي که نه لیکن د خلفای راشدینو او خصوصا د حضرت ابوبکر صدیق د وفات دا مناول نشته کم از کم لږ حیثیت خو ورکول پکار دی ځای په ځای جلسې خو پې کول پکار دي سرکاري تقریبات خو پې پکار دي چې خلکو ته خو د خلفای راشدینو شان معلوم شي د هغې حالت خلکو ته معلوم شي دا څوک دا کم خلک دی به لاس راکاږي چې نه او نبی علیہ السلام مبارک به راکاږي چې نه لومبي صاحب بتانه ما غرغر کېږم په دې جګړه به یو حضور پاک بم جاري حضرت ابوبکر بم جاري ابوبکر خو په دې جاري کې اصل په ما ناکام نشم او حضرت نبی علیہ السلام په دې جاري چې واقعي که په دې ناکام شو الله سره حساب کتاب منو قشه هلکا خو ګران کار دی نو دا خو به زما رسوایي وشي وی الله به په دې کې اواز وکړي چې داسې کار دی د ابوبکر پرېږده تا په دنیا کې یو خبره کړې وه دا نه دروغجن کوم چې ابوبکر فی الجنه دا د حضور پاک اعلان ابوبکر به جنت ته ځي دا حضور پاک د لسو صحابو نومونه په یو مجلس کې اخیستي دي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه طلحة فی الجنه زبیر فی الجنه سعید بن زید فی الجنه دا لس کسان صحابه کرام حضور پاک په یو مجلس کې نومونه اخیستي دي د ده نوم ته اخیستی دی علی فی الجنه دا دې اخیستی دي نو تا نه دروغجن کو تا رښتیا ویلي دي لہذا ابوبکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت ته روان تا لوی اعلان دی که نه لوی منقبت دی که نه بیا ورپسې نور هغه اویا زره کسان به وباسي چند بشي نور ټول خلک تر آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې پیغمبران دقسې تک غوږونه چې اوس زمونږ بسې کېږي نمبر خو د نبي علیه السلام امت یو هغه روان دي جنت ته جناب بیا به حساب کتاب نو عامو خلکو سره شروع شي د چا د نیکو تله چې درنه شي جنت ته به ځي د چا که نیکو تله سپکه شوه دوزخ ته به ځي او که د چا د نیکو تله برابر شوه نو اعراف یو ځای د جنت او د دوزخ په منځ کې هلته به ځي څه موده به هلته وي نو بیا به خدای پاک جنت ته بولي یو کس به روان کړي جهنم ته حضرت آدم علیه السلام به د کجورې د پاڼې په شاسنې جامې چولي اب آواز وکړي نبي علیه السلام ته یا احمدو اے احمده ستا یو امتي جهنم ته روان کړی دی ګوره تا ستا امتي دی ګوره دونه فکر کې پیغمبران پراته دي څومره فکر مد نبی علیہ السلام چې وګوري فرشتو ته به آواز ورکړي دا سړی راوګرځوئ هغوی به یې نه کړدی بیا به آواز ورکړي دا سړی راوګرځوئ بیا به یې نه راګرځئ لږ لږ که تنګ کېناستی نو دا وروسته ملګري به ځای شي باران دی لږ لږ را مخکې شي خدای وغه لږ لږ مخکې شي لږ الله با اجر درکړي لږ را مخکې شي بار ملګري را دننه شي نو دلته مناسب دلته مناسب نو جناب خدای امتی ستا جهنم ته روان فرشتو ته به آواز وکړي نه به ودرئ اخره کې رسول الله مبارک به ورته آواز وکړي چې د دې یو نیکي ما سره ده د دې حساب کتاب بیا کوو نه به ودرئ فرشتې به ورته ووایي چې ګوره ستا قرآن کې نه دي راغلي علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا التي وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد ستا قرآن کې نه دي راغلي د جهنم فرشتې ډېرې سخت دي په چلنه نه نرمېږي رحم دل نه دي او د الله د حکم تابعداري کوي مونږ ته الله حکم کړی دی نو مونږ څنګه کې نافرماني وکړو که ته خامخا دې درول غواړې نو ته الله ته ووایه الله به مونږ ته ووایي نو نبي اسلام به الله ته رجوع کړي الله به فرشتو ته وي را واپس یې کړي دا سړی به وایي رسول الله مبارک به نه پېژني وی صاحبه دا څه کې دا پوټې کاغذ دې راوویسته زما خو یو ځل آواز وشو چې دا جهنم ته دي اوس به بیا دوباره را باندې د جهنم اعلان کېږي دا پرده کاغذ څه شی حضور پاک به دې لستوڼي نه به یو کاغذ راوباسم د هغه په نیکو کې به واچوم نیکۍ به درنې شي مخکې سپکې اوس درنې شوې اعلان به وشي پلان کې جنت ته ځي دا سړی به راشي او د نبي علیه السلام لاسونه به ښکلوي ته څوک ما خو نه پېژنم او دا پرزه د څه وه زه خو دې په دغه مه خلاص کړم غر پم جنت اعلان را باندې وشو وی زه ستا هغه پیغمبر یم چې نه لیدلي تا په ما ایمان راوړو دی الحمدلله او دې کاغذ کې هغه درود شریف و چې تعالی مې ډېر وځله ساتلی د درود شریف په قدر پوه شوې که نه څومره درود شریف دروازې وایې ډېر رښتیا وایې لس به هم نه وایې شل به هم نه وایې ځان له یو نصاب مقرر کړې درود شریف کم از کم 200 کرته درود شریف روزانه وایې تاسو فایده ده پکې وایې به انشاءالله 200 پنځه لګي ان سره ولیکې په نازو د پاسه ولیکې 200 کرته درود شریف انشاءالله ټول وایې
الله به فایده درکړي. یو بل سړی به اب هم جهنم ته روان کړي. الله به فرشتو ته آواز وکړي وایي دا سړی راوګرځوی یو کاغذ پاتې دی. الله نه یېره نه ده خو الله د بعضې څیز قدر ښایي. وایي راویې یو نیکي پاتې ده چې دا ویې الله به یو کاغذ هغه سړي ورکړي وشه دا دې په نیکو کې د واچي دوباره د سروزن وشي. الله ما هذه البطاقه د دې سړي به یو کم سل دفتره د ګناهونو وي، یو دفتر د نیکو، او هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو دومره دي چې که یو دفتر راخور کې د ځمکه اسمانونه پیدا کړي. خدای دا کوټې پرزه ده، دا د یو کم سلو دفترو مقابله کم ځای کولی شي. الله وی لا ظلم اليوم، نن ظلم نشته. دا پرزه دې پاتې ده شا بچو تلي چې دوباره ولا نیکۍ او بدۍ وتلي. هغه یو کم سل دفتر د ګناه یو طرف ته، یو دفتر د نیکو بل طرف ته، بوټی کاغذ به پکې ورغورځئ، نیکۍ به یې درنې شي، ګناه به یې سپکې شي. بما هذه دا څه چې الله وی دا زما نوم دی، ولا ذکر الله اکبر، د الله د نوم نه لوی شی بل شته نشته. خو وروڼو ګورې یو خبره ته کوم، پرهیز غواړي. هسې نه ستا ذکر دا سوال لا نه شي چې ربه زه به د الله نوم اخلمه ادې ورسره خو یو شی برابر نه دی. مثال در کوم، یو ډاکټر له چې سړی لاړ شي او هغه ورته ولیکي چې دا د زړه مریض وي، مثلا ورته دارو ولیکي چې دا ستا د بلډ پریشر او د زړه علاج دی، او په دې ما سل مریضان تجربه کړي دي او کمپنۍ هم دا راوتي دي. وګورې دې سره به د مالګې نه پرهیز کې، غوړو نه به پرهیز کې، دا ورته وایي که نه وایي فلانکي شي نه به پرهیز کې، غټه غوښه به نه خورې، پلانکې به نه خورې، پلانکې به نه خورې. نو بیا هغه دارو فایده رسوي که نه رسوي؟ خو که دې ورسره پرهیز نه کوي، ګولۍ هم خوري، هلته دغه هم خوري، مرچکې هم خوري، ګولۍ هم خوري او مالګه هم خوري، ګولۍ هم خوري او ګند هم خوري. ډاکټر چې کوم پرهیز خوري پرهیز نه کوي، نو دا نسخه هغه له بیا فایده ورکوي نه. دقه رنګې د الله نوم ډېر لوی دی، ډېره مضبوطه نسخه ده د جنت. خو نبي علیه السلام او الله ورسره ګورې پرهیز ښوولی دی، پرهیز به ورسره کوې. ډاکټر وایي دا به خورې او د دې نه پرهیز کې، الله به دا نسخه فایده ورکوي. د الله نوم لوی دی، جنت ته به دې رسوي. خو دا شی به ورسره استعمالوي چې هغه منځونه دي، روژه ده، زکات دی، د دې څیز نه به پرهیز کې، فایده به درکوي. امارونو د محشر دغه ورځ د حساب کتاب ډېره عظیمه سخته ورځ ده، دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران به پریشانه وي، امت به پریشانه، هغې نه پس به پورې سورات باندې تلل دي. پیغمبران چې په پورې سورات دي وی رب سلم سلم، یا الله خیر راکا، پیغمبران به وي. او حضور پاک فرمایي څوک به په رب د سترګه پورې وځي، څوک لکه د باد په شان، څوک لکه د تیزې سورلۍ په شان به پې پورې وځي. ته به لکه دا به څنګه د ویښته نه نری دی، د تورې نه تیره دی، په دې به څنګه خلک پورې وځي. اوس خواړو سوال ختم شو، د بجلۍ په دې نري تار د توربېرې نه په یو ټک کې بجلي دلته را رسېږي که نه، په نري تار را رسېږي دا بجلي. یا دلته زه خبرې کوم، خبره خولې نه خبرې رسېږي، زما دا اواز په دې نري تار هلته رسېږي که نه رسېږي. نو چې بنده له الله دا طاقت ورکړ، نو الله سره دا طاقت شته که نشته. په هغه پولي سرات به دې خپه کېدې او خپه به دې اړو، نه سوځېږي او نه به خوږېږي، او په یو ټک به هلته ورسېږي. ریل ګاډي ته ګوره که نه، په پاټلی څنګه نیت په سیده روان دی، په هغه نری پاټلی د پاسه، پاټلی خو یو نه شو، ریل ګاډي پایه خو پې ماته نه شوه، دغسې به د الله پې پورې بس. او چې چا سره د الله طاقت نی، نو بیا د ویښته نه نری او د تورې نه تیره، په دې د الله د طاقت نه بغیر نه شي تیری. تمارو دا لوی مراحل زمون په سر پراته دي. موږ وایو دنیا ته رالو، ډوډۍ مه خوړه او ژوند هم تېر که او بس ابس ژوند دی. زما دې په خدای قسم یې که دا ابس ژوند دی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. څه خیال دی چې ما بس پیدا کړی، ما ته به نه واپس کېږې؟ خامخا به ماله راځې. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. د چا د نیکۍ تلې درنې شوې، خوشحاله ژوند دی، اس تکلیف به ورته نه. بل ځای کې وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه یره شته او نه پسې خفګان شته. د دنیا په بچو مال پسې غمجن بم نشي. و اما من خفت موازینه و امه هاویه. د چا د نیکۍ وزن که سپک شو، د هغه ټکانه څه ده؟ هاویه ده. وما ادراک ما هاویه څه شی دی؟ نار حامیه. داسې اور دی چې سړي له به داغونه ورکوي، ګرم اور دی، الله دې مستعد. نو لاول مرګ، بیا د قبر ژوند، بیا د قبر نه پاسېدل، او بیا د حساب کتاب ورځ، او د هغې نه پس پل صراط باندې تلل. دا به کېږي او د الله په فضل به اسانېږي، او د الله په فضل به په هغه چا کېږي چې څوک الله ته ځان نږدې کړي، الله راضي کړي، او الله په ډېرو معمولي خبرو راضي کېږي. د الله د عبادات راغونډ کړه ډېر معمولي څیز دی، تا له ډېره فایده درکوي، او ورسره لږ پرهیز پکار دی. اوکې.